با جدیت همی پروسه کارآموزی را پیش ببرین، کوشش کنین که یاد بگیرین، موضوعات را درک کنین. وزارت مالیه به فکر من مغلق‌ترین نهاد به سطح مملکت است. چرا که کارهای بسیار تخصصی و مختلف میکنیم. دیمه جناب وزیر صاحب د وزارت عدلیه سره یو څه جنجال دی وزارت عدلیه سره سکل جناب وزیر صاحب دوه موږ مراجعه وکړو خو بیا مکتوب ولیکه معاونیت اول ته یو تاسو ته ولیکه او یو اداره امور ته ولیکه هغه د 150,000 مشکل په خاطر باندې یا د 180 نه ما نمیشه که مکتوب بر ضابط که نمیره وضاحت بدین.